سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، سوسفلي د سرو شګو رازناکه سمندر. سوسفلي د نامبیا په سویل لویدیځ کې پرته ده. دا د نړۍ تر ټولو پخوانۍ دښته بلل کیږي او سوسفلي د همدې دښتې په منځ کې موقعیت لري. دا د مالګې او وچې ځمکې پراخه سیمه ده چې د نړۍ تر ټولو لوړو او سرو شګو غونډۍ پر هغوی باندې راګرځېدلې ده. د دې شګو غونډۍ تر 1400 فوټه پورې لوړوالی لري او له لیرې څخه داسې ښکاري لکه د بلې سیارې منظره چې کوي. د دې ځای د شګو ژور سور رنګ د اوسپنې د معدني موادو د اکسیجن له امله دی او کله چې د لمر رڼا بدلیږي نو د غونډیو رنګ هم بدلیږي، له زرین څخه نارنجي ته او له ژور سور څخه روښانه نارنجي ته. همدا وجه ده د عکاسانو او سیلانیانو لپاره د ځمکې جنت بلل کیږي. سوسفلي د مړې درې معنا لري او دا نوم د دې ځای له پخواني جغرافیایي حالت سره تړاو لري. دا سیمه په اصل کې یوه تړلې دره ده چیرې چې کله ناکله بهیدونکي سیندونه راځي او همدلته پای ته رسیږي. د باران پر مهال دلته لنډمهاله جهیلونه جوړیږي چې یوازې یو څو ورځې پاته کیږي، خو وروسته بیا وچیږي او دا سیمه بیرته خپلې مرموزې چوپتیا ته راستنیږي. همدا چوپتیا او ویراني دې ځای ته ځانګړې بڼه ورکوي. دا ځای یوازې د جغرافیې له پلوه حیرانونکی نه دی بلکې د ژوندیو موجوداتو له پلوه هم بېساري دی. ژوند په دې وچه او سخته ځمکه کې د ځان لپاره لاره موندلې ده. دلته نادره بوټي، حشرات او حیوانات هم شته چې د سختو شرایطو سره د ژوند کولو هنر یې زده کړی دی. د ویلوویچیا مشهور بوټي چې زرګونه کاله ژوند کولی شي د همدې سیمې یوه ځانګړې ډالۍ ده. سربیره پر دې د دښتې لومړی بوریکس یعنې وحشي هوسۍ او د مرغانو بېلابېل ډولونه دا ثابتوي چې حتی په سختو شرایطو کې هم ژوند یو معجزه ده. د سوسفلي له تر ټولو مشهورو ځایونو څخه یو ډیډ ویلي ده یعنې مړه دره. دا د مالګې یوه پراخه دښته ده چې په کښې کې د سلګونو کلونو راز وچ سوی دی او تورې ونې ولاړ دي. ویل کېږي چې یو وخت دلته اوبه بهېدلې، ونې او بوټي ټوله شنه وه، خو د اقلیم د بدلون له امله د اوبو سرچینه ختمه سوه او دا ونې همدلته وچې سوې. اوس دا ځای داسې ښکاري لکه وخت چې په کښې کې درېدلی وي. دا تورې ونې د سرو شګو او سپینې دښتې ترمنځ د یوه لرغوني انځور په شان ولاړ دي. د لمر خاته د سوسفلي تر ټولو زړه راښکونکې شیبه ده. کله چې د لمر لومړۍ وړانګې پر سرو شګو ولګېږي ټوله دښته لکه د اور لمبه داسې ځلیږي. دلته چې ودرېږې داسې احساس کوې لکه ځمکه چې خپل تر ټولو زاړه رازونه درته ښکاره کوي. د شپې کله چې اسمان له ستورو څخه ډک سي د دې ویرانې پراخې سیمې چوپتیا د انسان روح ته رسیږي. ملګرو، سوسفلي موږ ته دا را په زړه کوي چې ژوند او مرګ، شینوالی او ویراني ټول د ځمکې د کړۍ برخې دي. دا ځای ژوندی ثبوت دی چې طبیعت حتی په سختو شرایطو کې هم له هنر او رازونو څخه ډک دی. د سوسفلي سره شګه یوازې د دې دښتې کیسه نه کوي بلکې موږ ته دا هم راښیي چې د ځمکې هر ګوټ او هر یو ناویلی راز تر اوسه پورې هم پټ دی. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.